راتلونکو ټاکنو کې به بغلان کې 214 د راچونې مرکزونه فعال وي. یوازې د بغلان د دهني غوري ولسوالۍ پرته نور په ټول ولایت کې 4,15,000 کسانو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې او 214 مرکزونه به په دې ولایت کې د راچونې په ورځ فعال وي. د بغلان د ټاکنو کمیسیون وايي د مرکزونو شمېر هغه وخت زیاتېږي چې امنیتي ګواښونه په دې ولایت کې کم شي. د بغلان امنیه قومندان وايي چې پرته د دهني غوري د ولسوالۍ څخه چې د طالبانو تر واک لاندې ده په نورو ټولو سیمو کې ټاکنو ته زمینه برابره ده او تیار دي چې امنیت ونیسي. بغلان کې د ټاکنو خپلواک ریاست وايي چې په دې ولایت کې ټول 214 د راچونې مرکزونه لري چې د امنیتي ګواښونو په زیاتېدو سره د دغو مرکزونو شمېر کمیږي او د امنیتي ګواښونو په راکمېدو سره د دغو مرکزونو شمېر زیاتیږي. موږ په ټول بغلان کې 214 مرکزونه لرو چې په هر مرکز مختلف ډیر محلونه یا کم زیات محلونه لري او دوانه شروع کیږي تر څو محلونه پورې. نو هر 15 ورځې کله چې امنیتي جلسه کیږي ځینو ځایو کې هغه راځي بدلونونه راځي، یو مرکز تر لوړ تهدید راشي، یو مرکز تر ټیټ تهدید لاندې راشي. د بغلان امنیه قومندان سمنوال نیاز محمد نیازمند وايي چې پرته د دهني غوري ولسوالۍ څخه د دې ولایت په نورو ټولو سیمو کې د ټاکنو د مرکزونو امنیت نیولی شي او هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه لري. ټولو ته دا وایم چې موږ یو هغه ولسوالي چې دهني غوري ده بیا هغې ماسې وه، موږ هیڅ تهدیدات شته، هیڅ ځای کې مشکل نه لرو. په هر ولسوالي کې په آزاد ډول په هر ځای کې چې د دوی سیډ وي هغه ته مواد رسولی شو، امنیت نیولی شو، مشکل نه لرو. نور الله پیغام د بغلان د ټاکنو کمیسیون رئیس وايي چې 4,15,000 کسانو په دې ولایت کې د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. او د بغلان کې 4,15,000 کسانو ثبتونه کړې ده چې دا په 1390 کال کې او په 1398 کال کې چې موږ تقویتي ثبت نام لرل په ګډه همدغه رقم دی او دا په ټول بغلان کې شوی دی دا ثبت نام. دینی عالمان وايي چې عام خلک د هم په ټاکنو کې ځان مسئول وګڼي او د عامه پوهاوي په برخه کې د کار وکړي. از همه مردم افغانستان، مردم بغلان دعوت می‌کنیم که اینا با پروسه انتخابات سهم بگیرن. حرفی که کمیسیون نیست و انتخابات شکست میده خدا نخواسته یا دولت با مشکل مواجه میکنه او است که بمچی حرفی بمچی. د بغلان د ټاکنو کمیسیون له عامو خلکو څخه غواړي چې د دغه ستر ملي بهیر لپاره د خپلو سیمو کې د وس تر بریده کار وکړي او هغه کورنۍ دې وهڅوي چې په ټاکنو کې ګډون ته زړه نه ښه کوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.